الله الرحمن الرحیم. د شورا علماء الحدیث وضاحتي بیان د هغه ویډیو په باره کې چې کوم کې د اهل حدیثو د امارت اسلامی طالبان سره د بیعت په باره کې نشر شوی دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. د وطن عزیز پاکستان غیور مسلمانانو ته عموما او خپل اهل حدیث مشرانو او کشرانو ته خصوصا دا خبره تحدثا بنعمت الله وایم چې الحمدلله په پاکستان کې زما دینی علمی سماجی اصلاحی اجتماعي کوششونه او خدمات الله ته هم معلوم دی، بیا مخلوق ته هم او خپل پردو ته هم معلوم دی چې ما په خپل ټول ژوند کې دا کوشش کړی دی چې د ټول مسلمانانو ترمنځ اتفاق او اتحاد وي، خاص کر د اهل حدیثو ترمنځ. لدی وجنه مونږ شورا علماء اهل الحدیث خیبر پختونخوا تشکیل کړه او په دې کې مو ټول اهل حدیث راجمع کړل که د هغوی تعلق د هر تنظیم یا جماعت سره وو او الحمدلله په دې کې مونږ کامیاب شو. نو هم دغه اتحاد او اتفاق او د مسلمانانو د ناحق وینې د تویولو نه د بچاو د پاره شورا علماء الحدیث خیبر پختونخوا د طالبانو امارت اسلامی مشرانو او مسؤلینو سره مشروطه مفاهمه وکړه چې ملک عزیز پاکستان او همسایه اسلامی ملک افغانستان کې اهل حدیث ته درپیش مشکلات ختم شي یا کم از کم کمی پکې راشي او د امن او د ورورولۍ فضا قائم شي. لیکن بعض مغرضینو او حاسدینو دغه غونډې او مفاهمتي عمل ته غلط رنگ ورکړو د دې لپاره چې کوم مشکلات چې اهل حدیثو ته درپیش دی هغه ختم نشي، چونکه میډیا کې دغه مفاهمتي عمل پورا ویډیو نشر نشوه. زمونږ د علماو د مفاهمې پورا نقاط او خبرې نه دي نشر شوي او نیمه خبرې نشر شوي دي چې د هغې څخه پورا مطلب نه اخستل کیږي چې زمونږ عقیدتمند ورونه په تشویش کې اچول شوي دي او خبرو له بل رنګ ورکول کیږي او ناوړه استفاده ترې کیږي. په لحاظه مونږ غواړو چې د دغه غونډې او مفاهمې پورا تفصیل او وضاحت وشي. د دغه مفاهمې اساسي او مقصدي ټکي په لنډ ډول ستاسو سره شریکوو. د طالبانو امارت اسلامی مسؤلین به په خپل صفونو مراکز او مدارس او مساجدو کې اهل حدیث ته د خپل دعوت اجازت ورکوي. دویم د طالبانو د امارت اسلامی مسؤلین به دا اعلان کوي چې عام اهل حدیث سره دوی هیڅ قسم اختلاف نه لري او دوی زموږ مسلمانان ورونه دي. دریم دا چې د طالبانو امارت اسلامی مسؤلین سره د عام مسلمانانو حقوق به هر ډول محفوظ وي، همدغه شان به د اهل حدیث حقوق هم ورسره محفوظ وي او په دې مفاهمتي عمل کې مونږ اهل حدیث د خپل دین او عقیده او منهج نه شاته شوي نه یو او نه مو د خپل منهج او عقیده نه کوم تنازل کړی دی او ان شاء الله خپل منهج او عقیده ته به دعوت جاری ساتو. وبالله توفیق.